په دې ښار کې عاجزانو خلک راولاړ شي، مثلا زه تا ته 10 لک روپۍ درکړمه چې دا 10 لک روپۍ واخله په بازار کې کاروبار ورباندې کوه، بس ما او تا سره شریکان یو، نو بس دا روپۍ چلوه. اوس عام طور دا خبره دې ته شراکت نه ویل کېږي. شراکت دې ته ویل کېږي نیمۍ روپۍ زما دي نیمۍ ستا دي، نو بیا مطلب زه یوازې چلوم دا روپۍ کاروبار کوم، بیا مې فیصد معلوم کړی دی چې دومره ګټه به ستا وي دومره به زما وي، که پیسې سره برابرې وي ګټه به هم برابره وي، که پیسې سره د یوه کم وي د بل زیات هغه به زیاته ګټه وي، دی به کمه ګټه وي، او که تاوان راغلی د یوه به کم تاوان وي د بل به ډېر تاوان وي. صحیح سلو. اوس خبره دا د خلک راولاړ په بازار کې وچاته 50 لک روپۍ ورکړي، چې ورې کړلې بیا ورته وایي ته کاروبار کوه، په ګټه په تاوان ما او تا سره شریکان یو. هغه ورته وایي صحیح. نو دا سړی روان شي، چې روان شي کاروبار کوي کال